سلام علیکم دوستای گرامی، انشالله که در صحت سلامتی باشین. هیله مندیم روغ او جوړ بیاست. نن غواړو چې د زینوس اکاونټ جوړ کو چې څنګه اکاونټ جوړیږي. تاسو په دې ویدیو کې مکمل معلومات به لاسته راوړئ. دوستای عزیز، در این ویدیو برایتان آموزش میدیم که چگونه اکاونت زینوس ساخته میشه. البته با ساختن اکاونت $45 بونس هم پرداخت میکنه. رایگان برای شما که اکاونت شما فعال شود تا برایتان کار بکنه. ګرانو ملګرو $45 بونس هم ورکوي کله چې تاسو اکاونت جوړ کړئ. نو طریقه به په دغه ویډیو کې مکمله تاسو ته تشریح کوم. لومړی په دغه لینک باندې کلیک کوو. نخست بالای از لینک کلیک میکنیم. هر کس که برای شما رفرال لینک فرستاد توسط از اون میتونین که اکاونت بسازین. بر دغه لینک باندې کلیک کوو. بالای لینک کلیک میکنیم. پر لینک مو کلیک وکړه او دغه فرم راغی، دا به ډک کو. بالای لینک کې کلیک کردیم. ای فرم آمد و ای را خانه پوری میکنیم. خب دوستای عزیز، ما فرم خانه پوری کردیم. نام جاوید، لاست نیم تخلص خان، یوزر نیم جاوید و ایمیل، جندر میل، کنتری افغانستان و سیتی کابل. د ټلیفون شمیره او پاسورد. وروسته موږ د کمپنۍ د پالیسی سره سم دا اګری کوو. نو اوس که په راجستري باندې کلیک وکړو نو موږ ته اکاونټ جوړیږي. بالای راجستری کلیک بکنیم، اکاونت ساخته میشه. خب یوزرنیم باید حداقل 6 حرف باشه یا بیشتر. خب اکاونت ساخته شد. پروسه بعدیش طی مراحل میکنیم. اکاونت جوړ سو. اوس یو څه نور مراحل هم لري چې هغه هم باید مخته ولاړ سو. نو اوس اکاونت را خلاصو. هماغه جیمیل او پاسورد ورکو. امان جیمیل و پاسورد میزنیم، بعد لاگین میشه. دوستای عزیز، وقت داخل میشه میگه جیمیل خدا وریفای بکنن. افرادی که جیمیل هوایی میزنن اکاونت برایشان ساخته نمیشه. حال اینجا باید جیمیل خدا وریفای بکنن. هغه ملګری چې اکاونت جوړی که جیمیل هوایی جیمیل وي نو اکاونت نه جوړیږي، ځکه چې دلته وریفای کیږي. نو د اکاونت ته یو کوډ ورستول کیږي، حالت بیا هغه کنفرم کیږي. که چیرې جیمیل هوایی بیا نو د اکاونت نه جوړیږي. نو دا شیانو ته پام وکړئ. نو راځو ریکویسټ ورکو چې هغه کوډ موږ ته په جیمیل کې راسي. حالا ریکویسټ میتیب کې به جیمیل ما کوډ بیاید. خب کد ارسال شد. میریم جیمیل خود باز میکنیم. کد آمده. کد راغلی. پر دو باندې کلیک کو. بیا هم یو څه مراحل لري ترڅو اکاونت تکمیل سي. تر اوسه پورې هم اکاونت تکمیل شوی نه ده. یک چند مرحله دیگه هم دارد تا اکاونت ساختن تکمیل شود. میریم
میریم دوباره وارد اکانت خود میشیم. ساین اوت. خب تا یک حد اکانت ساخته شد، میریم اینجا مشخصا واضح ساخته که شما باید KYC خود را تکمیل بکنین. از اینجا KYC تکمیل میشه که عکس و فیس و همچنین عکس تذکره یا پاسپورت میخواه و همچنان میگه که شما باید صفحات ما را سابسکرایب بکنین که معلومات ما به شما به اسرع وقت برسه. ګرانو ملګرو، دلته ستاسو KYC غواړي چې باید KYC مو مکمل سي. دلته ستاسو تذکرې عکس او خپل د مخ عکس مو غواړي او دلته تاسو د کمپنۍ کوم هغه چینلونه چې دي هغه به تاسو سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته د کمپنۍ په اړه هر وخت معلومات در ورسیږي. نو لومړی زو KYC ته شخصي KYC ته نو پر دغه باندې کلیک کوو. ګرانو دوستانو، تاسو به دغلته کلیک وکړئ نو تاسو به خپل تذکره او پاسپورت اپلوډ کړئ او همداشان دلته به کلیک وکړئ خپل د مخ عکس به ورواستوئ. نو دا ډیر اړینه ده چې دغه معلومات تاسو ورواستوئ. که چیرې ستاسو اکاونټ هیک کیږي یا مشکل ورته پیدا کیږي، تاسو کولی شئ چې کمپنۍ ته خپل آیډنټي کارت او د فیس عکس له جزئیات ورواستوئ چې هغه ستاسو اکاونت در جور کی. دوستای عزیز، اینجا کلیک میکنین و پاسپورت و تذکره را میخواه و همچنان اینجا عکس روی و برش ارسال میکنین. اکاونتان ساخته میشه. امی مراحل طی میکنیم. خب بالای از کلیک میکنین و عکس خود را آپلود میکنین. پر دغه باندې کلیک کوئ، د خپل پاسپورت عکس آپلود کوئ. ما خپل عکس آپلود که او سه ویریفای کوم. سیف باندې کلیک کوم. هغه یو برخه تکمیل شو. یک بخش تکمیل شد. بخش دوم میریم، بخش عکس فیس. پر دغه چوز فایل باندې کلیک کو. دلته زما عکس اپلود شو او سیف باندې کلیک کوم. بالای سیف کلیک میکنیم و عکس ما اپلود میشه. و بعد بک میریم. بیا وروسته بک ته ځو. ګورئ دغه یو برخه تکمیل شو، کمپلیت شو. یک بخش ازی تکمیل شد. بخش دومی ازی و بخش نیوز هست. میره بالای ویریفای کلیک میکنیم. ویریفای باندې کلیک کو. دلته وایي زموږ د ټلګرام چینل تاسو سبسکرایب کړئ. اینجا میگه که چینل تلگرام ما رو سبسکرایب بکنین تا معلومات ما، اخبار ما به اسرع وقت به شما برسه. پر دغه ځای کلیک کو. بالای اینجا کلیک میکنیم. اینجا که آمدیم میگه بالای چینل با کلیک بکن. اینجا لینکشان گذاشته شده. دلته د دوی لینک اچول سوی. پر دغه لینک باندې کلیک وکړئ نو مستقیم به تاسو د زینوس ټلګرام نیوز چینل ته ولاړ شئ.
ګران دوستانو تاسو باید په دغه چینل کې جاین سئ ترڅو ټول معلومات تاسو ته ورسیږي. دوستای عزیز شما باید در این چینل جاین شوین، بعد اسکرین شات از را بگیرین با خود داشته باشین. بعد بین دوباره با اکاونت تان دلته خپل نمبر، هغه نمبر چې تاسو ټلګرام ور باندې جوړ کړی دلته ولیکئ، او همداشان هغه عکس سکرین شات تاسو دلته اپلود کړئ. دلته اینجا همان شماره را اپلود بکنین که تلگرام ساخته اید و اسکرین شات اپلود بکنین که آیا شما چینل تلگرام سابسکرایب کردین یا خیر، و او عکس اینجا اپلود میکنین. ما عکس اپلود کردم، شماره تلفن خود هم نوشته میکنم. عکس اپلود شو او سے وراستو سبمیت بنده کلیک کو، یا هم تکمیل شد و بعد میریم بک. خب هر دو گزینه تکمیل شو، دواړه اپشنونه تکمیل سو، مکمل سو. اوس پر دغه گیت اکسس باندې کلیک کو او $15 بونس پوکته راکوي. هر دو گزینه تکمیل شد و بالای گیت اکسس کلیک میکنیم. $45 بونس برای ما پرداخت میشه. حال منتظر میمانیم تا ای توسط کمپانی اپروف شود. اوس پتا میو ترسو د کمپانی لخوا زموش KYC اپروف سی. نو یو ساعت وقتونی وی، نیم ساعت، 15 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، نو پتا میو. 1 ساعت در بر گرفت، نیم ساعت، 5 دقیقه را منتظر میمانیم. خب یو ساعت پرسو زه یو رفرش کوم، ممکن اکاونت جوړ شوی وي. 1 ساعت تکمیل شد، ما یک رفرش انجام میتم ببینم که اکاونت اپروف شد یا خیر. بله خوشبختانه اکاونت ساخته شد و کمپانی $45 بونس برای ما پرداخت کرد و سر از فردا فعالیت شروع میکنه. دوستای عزیز تمامیتان اکاونت بسازید و از $45 کمپانی مستفید شین. واقعا که یک کمپانی بسیار عالی است و فوق العاده هست. همچنان میتونید تیم سازی هم بکنین و تمام جزئیات از از چینل دریافت بکنین. در می چینل تمام موضوعات پست شده، نحو درآمدیش، تشریحات مکمل کمپانی و همچنان جزئیات منوی ازی که چی کاربرد داره. تمام از این چینل معلومات داده شده، میتونین سابسکرایب بکنین و معلومات های بعدی را دریافت بکنین. Shajana